بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. راته نن غواړم تاسو ته د کابل او د ولایتونو د تاریخ وهنې نوبت سره شریک کړم. فعلا لپاره تاریخ د 1402 کال د جوزا 22 تاریخ ده. فعلا لپاره کابل چې ده د کابل نوبت دی چې ده 1401 کال د دویمې 20 تاریخ کې ده. یعنې کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نام کړی دوی د نوبت مشخص شوی دوی کولی شي خپل فورمه سرچ کړي او ډاونلوډ یې کړي. بیا پسې کابل پسې کاپیسا ده چې 1401 کال د شپږمې 11 کې ده. پروان د 1401 کال د درېمې 14 کې ده. وردک د 1401 کال د نهمې 11 کې ده. لوګر د 1401 کال د اولې 11 کې ده. ننګرهار د 1401 کال د اوومې 10 کې ده. لغمان د 1401 کال د 12مې 8 کې ده. پنجشیر چې ده پنجشیر د 1401 کال د 5مې 14 کې ده. بغلان د 1401 کال د 6مې 3 کې ده. بامیان چې د 1401 کال د 11مې اول کې ده. او غزني چې ده د 1401 کال د 12مې 5 کې ده. او پکتیا چې د 1402 کال د 2مې 19 کې ده. کونړ چې ده د 1401 کال د 12مې 26 کې ده. کونړ پسې بیا نورستان ده. نورستان چې د 1402 کال د 3مې 11 کې ده. بدخشان چې د 1402 کال د اول 20 کې ده. او پسې تخار د 1402 کال د اول 20 کې ده. تخار پسې کندوز ده. کندوز د 1402 کال د اول 12 کې ده. سمنګان د 1401 کال د 12مې 14 کې ده. سرپل د 1401 کال د 12مې 14 کې ده. غور د 1402 کال د اول 24 کې ده. د کندې د 1401 کال د 6مې 14 تاریخ کې ده. یادونه وړ چې کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي دوی د تاریخونه مشخص کړي کولی شي خپله فورمه د سرچ کړي وګوري. د کندې پسې اروزګان ده. اروزګان د 1401 کال د 12مې 25 کې ده. زابل د 1402 کال د 3مې اول کې ده. پکتیکا د 1402 کال د اول په 22 کې ده. خوست چې ده د 1402 کال د اول 20 کې ده. بلخ چې ده د 1401 کال د 4مې 5 کې ده. جوزجان چې ده د 1401 کال د 12مې میاشتې 25 کې ده. او فاریاب چې د 1401 کال د 6مې 22 کې ده. هلمند چې د 1402 کال د اول 20 کې ده. کندهار چې ده د 1402 کال د اول په 12 کې ده. بیا ورپسې بادغیس د 1401 کال د 12مې 4 کې ده. هرات د 1401 د 4مې اول کې ده. فراه د 1402 کال د اول 20 کې ده. او نیمروز چې د 1402 کال د اول 11 کې ده. یادونې وړ چې دغه ټول نوبتدیهي چې دا کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نام کړي دوی کولی شي خپله فورمه د سرچ کړي او فرانهي فورم د خپله ډاونلوډ کړي یا تاریخ ورته مشخص کړی ده. نو کوم کسانو چې په ولایتونو کې دي ځان سره د فقط یو تذکره ځان سره واخلي یو دغه نهي فورم ځان سره واخلي او 4 قطعې عکسونه ځان سره واخلي. په دغه اسناد ځان سره واخلي او د ولایتونو امریت ته مراجعه وکړي. او کابل کې چې فقط 2 قطعې عکسونه د ضرورت ده همدغه اسناد تذکره او تذکرې ترڅنګ نهي فورم او 2 قطعې عکسونه. که تذکره مو کاغذي اوسېږي باید احوال نفوس کې عمومي احوال نفوس کې تایید کړي. او که چېرته الکترونیکي اوسېږي بیا مشکل نشته. فعلا لپاره چې د کابل توضیح چې ده زر کسانه ده. کوم کسانو چې آنلاین ثبت نام کړی ده زر کسانه ده. او کوم کسان په ولایتونو کې چې ده د هغوی توضیح چې ده 980 کسانو توضیح لري. یادونه وړ چې دغه د حاجي صاحبانو پروسه فعلا لپاره هم جریان لري. احتمال شته چې په دغه 2 هفتو په جریان کې دوی خلاص شي چې دوی ټول تقریبا 50,000 کسان راځي. دغه پروسه خلاصه شوې نه ده. انشاءالله په دغه 2 هفتو کې به خلاصه شي او د ولایتونو ترڅنګ د کابل ظرفیت به هم نور هم مخته لاړ شي. مننه. هیله لرم چې زموږ ویډیو سره خوښي اوسېږي. لا ډېرو معلومات لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو در سره خپل ملګرو او دوستانو سره شیر کړئ. مننه. کور آباد.